نبی صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې دا فرمایي خیرکم خیرکم لأهله، په تاسو کې غوره هغه څوک دي، بهتره انسانان هغه څوک دي چې هغه د خپل کور لپاره غوره وي، هغه د خپل اهل لپاره خیر وي. وانا خیرکم لأهلی، او زه خیر یم په تاسو کې د خپل کور لپاره. نو په انسانانو کې غوره انسانان هغه دي چې د هغوی اخلاق، د هغوی تربیه، د هغوی سلوک په خپل کور کې د اخلاقو وي، په خپل کور کې د خپلې میرمنې سره، د خپل اولاد سره او د مور و پلار سره ګزاره سمه وي. په ډیرو انسانانو کې داسې یو خوی سته چې هغه د کور نه بهر ښایسته اخلاق لري، د عامو خلکو سره ګپ شپ لګوي، خاندي را خاندي، منډې ورسره وهي. لیکن کله چې کور ته راسي، په کور کې بیا دغه انسان بد اخلاقه وي، بدتمیزه وي، د مور پلار سره ګزاره نه کوي، د میرمنې سره ګزاره نه کوي، پر خپل بچو باندې، پر خپل اولاد باندې ظلم کوي، د خپل اقرباو سره، خپل دوستانو سره بیا بده رویه کوي، بیا هلته اخلاق نه لري. نو غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل کور دپاره غوره وي، په خپل کور کې اخلاق جوړ وي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا وایي چې په تاسو کې غوره هغه دی چې هغه د خپل کور دپاره غوره وي. او بل حدیث شریف کې دا راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین د مؤمنانو هغه څوک دی چې ایمان یې کامل وي، چې د هغوی اخلاق ښایسته وي، ښایسته اخلاق لري. وخیارکم خیارکم لنسائهم، او په تاسې کې خیار او غوره او خیر هغه انسانان دي چې هغه د خپلو میرمنو سره، د خپل کور سره، د خپل بچیانو سره هغه خیر وي، د هغوی دپاره غوره وي، د هغوی دپاره ښایسته اخلاق ولري. نو که چیرې دا میرمن په کور کې د خاوند څه مطالبه وکړي، څه یو نیم خبره زیاته وکړي، نو نه ده پکار چې د هغې څه فوراً بس بدله واخیستل سي، معافي باید ورته وسي او تربیت د هغې باید وسي. دا هر څه په وهلو باندې، په شکنځلو باندې، په بد ورد ویلو باندې نه سمیږي. چې کله د هغې نه بد اخلاقي وسي، د هغې نه کمزوری کار وشي، دا عفو ورته کوه چې دا کمزوری مخلوق دی، دا عفو ورته کوه چې مور پلار یې نشته، په دې کور کې دا تنها ده ستا سره، په دې عفو ورته کوه چې ورونه او خویندې په دې کور کې نشته، دا تنها ده، عفو ورته کوه. خو لیکن داسې هم نه چې هغه هر غلطي کوي بس بیا ستا د خوا عفو وي، که هغه په تا باندې ګزار وکړي هم ستا د خوا بس عفو وي. درمیانه ژوند کول پکار دی، نه یو خوا اوښتل چې ټول عفو، نه داسې کول چې پر هر کار باندې، پر هر بدتمیزي باندې وهل وي، شکنځل وي، بد ورد ویل، بلکې درمیانه ژوند کول، د هغې تربیت هم کول، هغې ته اخلاق هم ورښودل، هغې ته په کور کې د ښه ژوند تېرولو لار هم ورښودل.